کابل کې یو شمېر معترضې مېرمنې طالبانو د هوایي ډزو ترڅنګ راته سپکې سپورې ویلي. په کابل کې یو شمېر معترضو ښځو د هغه څه پر وړاندې چې دوی له ښځو سره د طالبانو تبعیضي چلن بولي لاریون کړی، خو دوی ادعا کوي چې طالبانو د خورولو لپاره هوایي ډزې کړي او سپکې سپورې ورته ویلي دي. لاریون والي وایي طالبانو تیر یو کال کې له افغان نجونو او ښځو د دوی ټول حقونه اخیستي، خو دوی خبرداری ورکوي د خپل حق د ترلاسه کولو لپاره به ارامې پاتې نشي. اعتراض کوونکي مېرمنې کار نان ازادۍ شعار سره وایي د هغه څه پر وړاندې چې دوی د طالبان لخوا له افغان نجونو او ښځو سره تبعیضي چلن بولي مخالفت لري او پر ضد یې غږ پورته کوي. د معترضو له ډلې یوې ژولیا پارسي ازادۍ راډیو ته وویل نن ورځ موږ د طالبان د حکومت د یوې کلنۍ په مناسبت اعتراض لاره چې له نږدې 100 تنو زیات و. په دې یو کال کې طالبان د حکومتولۍ لپاره هیڅ برنامه نه درلوده. تیر یو کال کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند وه، ښځې له کار کولو منع شوي، فقر زیات شوی او له همدې امله موږ لاریون لاره.